दुकानदार माने نه راځي د دکانداري معنی د 2 ضرب 2 مساوي لس و د نر بچیا ځنه د کتابونو یو دکان واچوه د کتابونو دکان او کنه د پشان دا کتاب مې دا جی دا څه څه شو دا والی مهرباني یا لکه د ګودام نه د اردو او د پښتو هغه کتابونه. السلام علیکم دکاندار جی. پیلار جی پختو باندې پخته وې خاطر زما ګول گپا ماشوم بچے کتابونو قیمت باندې دیتا خلکو ته پختی ماتو کی زیتا وایا بابا څه خدمت حکم. زما ګول گپا ماشوم بچے سکول باندې پاس دے باندې کتاب پکار دے جی. کتابونه ډېر یا لکه کتابونه حددار ته وای چې د پرایمري کا د میډل سټانډرډ پیلار جی د سټینډرډ باندې ډیر تو چوپ نه خانه خمبیر چوپ نه وایا خدای په بم کور کې صلاح کړی و نو بیا به الله راتله زما د مزدوري وخت لا خراب وي زره کوي دکاندار جی غصه باندې ولې کېږي ما ځان باندې فیروز لوړه دې کتابونه ور کان دا ګوره دا ټیک شو یا لکه جی دا ایکس وائی زد بنډل دې مستر ډبول راواله پیلار جی ما باندې د بوسوینو خاده زما ګول گپا او بابا دا سفر سات می دې ځان سره په مخه کړی دی. پسات میر باندې ته باندې چې حالت خوري خاده دکاندار جی باندې پول مرضی ده د چې سګي ټیک کی فکر مکوا پیلار دې کتابونو وړل زه دا غاړي باندې راول تو ګوره اول د دې قیمت دلته خلاص کې چې پیسې سره بچت شي کنه نو بیا ولا ګدا گاډي واخله سیمت بل دکاندار جی مطلب دا اوهو دا څه په مصیبت واوړم یا لکه دا څه کې زه کتاب باندې چیک وکم تا باندې مفت پیسې ورکوم څه خدا زرکا کتاب باندې پیلار جی قیمت باندې وران کېړې دي 5 باندې 15 جوړ کېړې دي یا لکه تا چرته په بازار کې د باتینګونو سره هم داسې نرخ کړی دکاندار جی انصاف باندې کار والا یار او کتابونو باټینګ باندې څه فرق پکار پیلار زه تش کتابونو باندې اخلم کاپی ما باندې مامو جان ورکی ګوره مستر ډبو چې کتابونه اخلي نو کاپیانې ور سره خامخا اخلي. پیلار ما باندې بیا ډبو شوې زه نه باندې اخلم زور باندې نه اخلم چې نه اخلي نو ما هم د پسې سوال جواب نه دی کړی مستر ډبو زه دا کتابونه د لم مامو جان والی سیمت بل